او احترامات د ګروپ ټولو مرګلو ته خدای دې کې ټول لوګو جوړ وسي. راځي په دې ویډیو کې تاسو ته زه د مکتب د تقسیم اوقات جوړولو طریقه ښیم. اکثره د مکتب مدیر صاحبان یا سرمعلم صاحبان دغه چې کله کال نوی شروع کیږي دغه تقسیم اوقات کې جوړولو کې ځکه ستونزه وي. ستونزه یې څنګه وي چې اکثره هغوی مثال یو مضمون ورسوي لکه کمپیوټر د شاه محمد تدریسي، نو دغلته په دې مثال شنبه ورځ اول ساعت کمپیوټر کې شاه محمد لیکلو، همدغه ورځ کې بل ځای کې بل سیم کې بیا دا مضمون کمپیوټر لیکي او د استاد نوم لیکي. دلته دا ټکر راغو، نو دغه ټکر پیدا کول ایستل دا به په کاغذ په ډول باندې ډیر سخت دی چې کاغذي. نو هغه د پاره مې تقسیم اوقات د ساده جوړ کړی دی چې کله کال نوی شروع کیږي هغوی کولی شي ځان ته ایکسل کې تقسیم اوقات جوړ کړي. د دې تقسیم اوقات سیستم ما داسې جوړ کړی دی چې دلته د استادانو نوم او مضمونه، یو خو شخصي مکتب یو دولتي مکتب تقسیم اوقات خو داسې وي چې اسانه په دې چې یو استاد ته یو مضمون دی، صحیح ده. بیا خصوصي مکتبونو کې داسې وي چې هغوی کوشش کوي چې استاد ته هېڅ خالي ساعت اول ورنه کړي، ځکه هغوی کې د ګټه ده د یو استاد مثال چې ساعت خالي ورته ورکړي یو استاد ته نو مجبور هلته یو بل استاد ونیسي. نو دوی کوشش کوي چې ټول استادانو ته ساعتونه سکي ډک کړي. ډېر کم مکتبونه به چې شخصي کې چې استادان پکې خالي ساعتونه ولري. نو دا خاص کر ما د شخصي مکتبونو دپاره دی، هماغه سیستم کې مې جوړ کړی ځکه ما پکې وخت تیر کړی. اول به تاسو داسې وکړئ د استادان نومونه به ولیکئ چې څومره استادان تاسو سره دي، لکه هر استاد کم مضمون تدریسي، یو مضمون تدریسي، دوه دلته به نوم ولیکي او مضمون به ولیکي، نوم مضمون. دا سیستم دی برابر کو بیا دې ته زمره جوړیږي. داسې یو زمره به جوړه کړئ د اووم نه تر څلورمه پورې. دغه استادان دي مثال سته دا چې کوم تا دلته کړي د اووم نه تر لسمه د دولسم نه تر څلورمه پورې دوی څه کار کوي مثال تدریس کوي. اوس دلته مثال ما لیکلی مولوي صاحب یاسین عقاید علوم دیني، لکه فکر وکړئ چې عقاید چې دی 10 11 12 ته دی، نو دا څلور ساعته په هفته کې لري، نو تاسو ورته ولیکئ څلور. مثال علوم دیني دی د نهم نه تر څلورمه پورې دا 3 ساعته هفته کې لري، د دې مولوي صاحب ساعتونه شو 1.5 ساعته، صحیح ده. کاری شمس مثال دا قرآن کریم عربي سپورت تدریسي 10 11 12 مثال قرآن کریم مضمون نه لري، نو دې ته ورکړي د نهم نه مثال نهم نه تر 12مه پورې 4مه پورې هر صنف هفته کې 4 ساعته قرآن کریم لري، نو چې 4 ضرب کو 8 12 14 40 دلته 100 ساعته خي 1.5 ساعته، صحیح شو. نو 40 ساعته دلته ورته ما ورکه، صحیح شو. اوس 40 ساعته مې ورکړه دلته مثال فکر وکړئ چې دا 4 نه 6مه پورې قرآن کریم 15 ساعته دی، 15 ساعته دا شو. دا سیمپونه 3 ساعته لري، نو 15 او 3 څو راځي تقریبا راځي 40. دلته مې ورته یو ساعت عربي مې ورکړی، یو ساعت عربي او یو ساعت سپورت، نو ټوټل څو راغه 13. لکه مثال د دې مضامین چې دوم نه تر نهم نه تر څلورمه قرآن کریم 3 ساعته دي، نو 3 شپږ 18 سپورت مې ورکو 6 ساعته، 6 او 3 18 او 6 40 یو ساعت عربي دایمواله څو شو مثال 10. همداسې اوس سالم دی دې ته درې مې ورکړې ده مثال داسې فکر 4 نه تر 3مه پورې 4 نه تر 12مه 3 ساعته هر صنف هفته کې درې لري، دلته مې ورسره یو ساعت سپورت اچولی، صحیح شو. ځکه ما ورته چې دا شخصي مکتبونو کې استاد ته ډېر کم استاد دي چې ساعتونه خالي. نصرت د پښتو رسم خط مثال دا د اووم نه تر 12 نه تر 9مه پورې خط پښتو تدریسي 3 ساعته مې دلته ورکه او دلته هم پښتو 3 ساعته دی، یو ساعت مې ورته مثال خط ورکه، یو ساعت مې ورته سي هغه ورکړی دی رسم، شاید دا کم مې دا 15 بیت رسي، خو ما یو سیستم جوړ کړی. جمعه ګل د هر یو دلته مثال ګوره بیولوژي کیمیا ساينس ورکړی، داسې مضامین ورته رسولي. فیصل دی مثال دا کیمیا او فزیک رسي تدریسي د 12 نه تر 9 پورې 1.5 ساعته پوره شو.
دلته دې سیم چې دی مثال د اووم صنف ته به چې دا فزیک کیمیا چیرته دا ما دلته جمع ګل ته ورکړي دي. همداسې انګلیسي چې دلته 3 ساعته 4 همداسې کمپیوټر همداسې ریاضي د 12 نه تر 9 پورې استاد وحید دی مثال دا 10 ساعته لري دلته او زه د ریاضي مضمون پاتې شو. دلته بل استاد مې راواغوستو ریاضي مې ورته ورکه ورسره مثال په تور سپورت هم ورته ورکو صحیح شو. داسې مضامین مې ورته ورکړي. تاسو به داسې اول جدول جوړ کړئ مضامین د هر استاد ساعتونه برابر کړئ او زمرې به ورته انتخاب کړئ. بیا به څه وکړئ بیا به داسې یو سیسټم جوړ کړئ مثال ولیکئ 12 11 10 ټول صنفونه به ولیکئ او دلته به ورځ ولیکئ شنبې ورځ تقسیم اوقات دا د یکشنبې تر پنجشنبې پورې به دا داسې جوړ کړئ 6 ساعته ما ورکړي. اوس د دې تقسیم اوقات خواله په دې کې دی مثال تر هغه تقسیم اوقات باندې شروع کا اول که کاغذي جوړ شو بیا کمپیوټر کې ورسوي لا خرازي بیا دلته ته ټکر معلومه لکه اول ساعت ما ورکو دلته مثال په تور کمپیوټر سوګي تدریس استاد شاه محمد ښه دې سم کې مثال راځو باندې شنبه اول ساعت 11 صنف مثال لري چې شی کیمیا سوګي تدریس فیصل دلته مثال راځي بیولوژي سوګي تدریس جمع ګل مثال جمع ګل دلته نه هم صنف مثال لري چې ریاضي سوګي تدریس وحید الله دلته اتم صنف مثال لري عربي سوګي رسې د کاری شمس دلته مثال په تور راځي اوم صنف کې غلطه دلته کمپیوټر به رسي او استاد هم رسي شاه محمد ګوره ډایرکټ سو شو تا ته دلته خو دلته ټکر دی ټکر دا په کوم حساب خو چې نه دلته د دې استاد ته په اول ساعت کې تا 12 کې کمپیوټر ورکړی دلته چې مر کې ګور ټکر به درته ډایرکټ راوباسي. دغه یو تقسیم اوقات کې جنجالي کار دا وي چې ټکر باید پیدا شي چیرته ټکر دی نو دا څنګه دا ټکر موږ معلومو سمپل اسانه طریقه ده تاسو دا ټول انتخاب کړئ دا ټول ساعتونه صحیح شو او دلته اپشن دی اسانه کنډیشن کې او دلته برای شي ډوپلیکیټ ویلیو ډوپلیکیټ ویلیو کې کلیک کوي او دلته ورته چې کله ټکر پیدا کوي نو غسل ته د کم رنگ ورکی نو کسٹم ته زه راغم مثال ما ورته ویل چې سل ته نیله رنگ ورکا او لیکلو ته مثال رنگ ورکا سپین اوکې مې کو اوکې ګوره هماغه شی دی. اوس که دلته وګوره زه بیا ورسم کې مثال په توره فکر مې نه دی مثال ته زه لیکمه جمعه ګل سره ګورئ ساینس دی ساینس یو راسه ساینس خو ټکر نه دی کنه ساینس خو په ماتم خو دلته که زه د استاد نوم ورسم جمعه ګل ډایرکټ به راته وایي چې د دې استاد خو هلته تا بیولوژي مضمون ورکړی کنه. نو په تقسیم اوقاتو کې سخت د مکتب تقسیم اوقاتو کې دغه ټکر راویستل دي. نو طریقه مې درته وښوده تاسو انشاءالله جوړې کړئ. اوس دا خو ما ته ساده جوړ کړو ځکه ما ټول هر سیمینار مکتب کې داسې نه ده شخصي کې زیاترو کې مثال څلورم صنف 2 وي پنځم 2 وي شپږم 2 وي تاسو اول دغه شی ټول کې مهم دی استادانو لیست جوړ کړئ او استاد ته مضامین ورسوي بیا دلته راشي دا سیستم ورته جوړ کړئ بیا دلته رسول ډېر اسانه دي صحیح شو. نو دغه تقسیم اوقاتو یو چا راته ویلو چې یو ویډیو کې جوړه کړه دغه کې ډېر مشکلات لرو ما خپل وس مطابق تاسو ته هغه سیستم څه جوړ کړو نو انشاءالله تاسو به ترې ګټه والی. نور هم په دعا کې یاد ساتئ ښه وخت به پامه.